د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې پولیو وایرس 3 کلن ماشوم اغېزمن کړی. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې د پیښې تصدیق کړی او ویډیو سره په شریک خبر کې یې ویلي پولیو وایرس د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو شمالي وزیرستان، بر او کوز جنوبي وزیرستان، ډیره اسماعیل خان، بنو، ټانک او لکی مروت کې خواره دي او د کال 2021 راهیسې د دغه علاقو نه بهر په بل کوم ځای کې د پولیو پیښه مخې ته نه ده راغلې. پروفیسر ډاکټر ریمان وایي که څه هم وي خو دغه ماشوم د پولیو وایرس وړاندې خوندي پاتې کېدی شو. اوس چې تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي نو د ماشوم ته ویکسین نو لګېدل، نو دې ته موږ وایو چې دا د قوت مدافعت د جسم کې دومره طاقت نه چې دا وایرس رانیولې او وایرس نه ځان د دې بیماری نه ځان بچ کړي. د پاکستان پولیو مخنیوي ادارې مرستیال ډاکټر شهزاد بیگ ویلي د پیښې پلټنې روانې دي چې ماشوم ته واکسین نو رسیدلی یا د ماشوم مور او پلار د واکسینو ډډه کړي، خو دا خبره یقیني ده چې ماشوم د وایرس وړاندې محفوظ نه و. ډاکټر ریمان وایي د پولیو وایرس بچ کېدو یوازینی لار ماشومانو ته واکسین ورکول دي. دا داسې بیماری ده چې د دې نه بچ کېدل خو شته، په ویکسین باندې بچ کېدل چې خو یو ځل دا بیماری وشي نو دې سره مرګ ماشوم مړی دیم شي او چې کومه د کومه مسله وشي د کومه معذوري وشي نو هغه ټول عمرې هغه بیا هغه واپس کېدی نشي. تیر کال پاکستان کې د پولیو شل پیښې د خیبر پښتونخوا نه تصدیق شوې وې چې پکې 19 یوازې په شمالي وزیرستان، 2 په لکی مروت او 1 د جنوبي وزیرستان څخه رامنځته شوې وې. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.